ما ارس کولو چې هغه د مکه سره زړه تخمخ کیږي چې زبا د خپل خدای د کعبه بدل څنګه عالم بدل به څنګه عالم چې ورغه او دسماته پکې وکړ څوکیداران را راپورټ شو ابراها گورنر تا چې صاحب استا په کعبه کې خو چا دسي چل کړي دي صاحب انټيليجنس سی ای ډی دایره وغوښته وې سړی غواړم سړی ورپسې ګرځېده 2 ورځو کې سړی بوټ راوېست چراوی وستا ابراها ورته وی چې پدې می پوي کا سړی راوستو ابراها ته پیش کړو چې دا کار دی ولی کړی دی ادم مکه سړی ورته وی ابراها ته چې خبر واورا پدې کمره باندې تا د کعبه نامه خوا هغه کعبه چې کومه په مکه کې ده د خدای په حکم ابراهیم او اسماعیل علیهم السلام جوړ کړی ما دا معلومه ولا چې په دې کمره چې تا د کعبه نامه خدا نو زما د خدای په کعبه کې خدا اثر دی چې څوک ورته په بد نظر وګوري نو سر قلم شي ما ستاد کعبه بزرګي معلومه ولا والله ابراها د کعبه نامت لری کما پکې ډکی متیاز کولې په ما څونش ابراها ورته څوې ورته مکی زما دې په خدای قسم وی چې ترغه پارام کې ننم چې ترسو مې ستاد خدای کعبه ورانه کړې لوي اتیانو فوج تیار ک د یمن نرا روان شو مکه تراغه 3 میله فاصله باندې ډیرو والا ټایم بوس فکس کړي په بیت الله د حمله لپاره د عبد المطلب او خانونی و د عبد ابراها فوجیان چې او خانونی و عبد المطلب ورغه وې صاحب ستا فوجیانو زما او خان نیولې دي ورته او عبد المطلب ز کعبه ورانولو تراغلم داغه تپوس نه کاو د خانو تپوس کې عبد المطلب ورته وی چې ابراها د کوم شي مالک چې زایم داغه تپوس لزر اغلم او چې د کوم شي مالک خدای دی خدای پويګو او تپوس پويګو د کعبه د تپوس ضرورت ماته نشته داغه تپوس به خدای کوي خدای پويګو کار کوي زما عزیزان ابراهاتیان مخ کې فوج ورپسې څوک نشتا چې د کعبه بدل والی څوک یو څو خادمان د کعبه دي اده بادشاہ د فوج په مخ کې څنګه کولې څوک نو چې څوک پاتې نشي د دین حقا د بیان او داغه د بدل غستو د پاره نو الله بیا بل کار کوي ابراها څوک نشته د کعبه بدل غستو والا څوک نشته اتیان مخ کې او فوج ورپسې قران وګورئ الم تر کیف فعل ربك باصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طير أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول مارغان راله دیکھو گره
دومره مارغه دی یو کانه په پنجو کې نیولې یو په مخوکه کې نیولې جاز دی پنجو کې دو بما یو بم مخوکه کې او پیراله چې بمباری شروع کړه کانه د اتی پملا را غورځيږي لاندې نه دومره غار پکې کی د سړی دل تر غورځيږي لاندې نه دومره غار پکې کی عبدالله ابن مبارک حج نه وزګار